بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو پرسونلایز کې دوه برخې درس مونږ او تاسو ویلې. نن آخري درس د دیمز وایو. بګراوند، کلر او لاک سکرین دا مو ویلې. دیمز ته راځو. په دیمز کې دا د ټول یو ځای جمع کیږي. بګراوند مو ویلې یوازې مونږ او تاسو بګراوند چینجوای سو، بګراوند مونږ او تاسو تبدیلوو عکس. بل کلر و رنګونه هم پکې تغییروو په بګراوند کې او دا د وینډوز په نورو ځایونو کې. او دلته اوسې دا په دیمز کې دواړه یو ځای بدلیږي. چې کله ته یو دیمز بدل کې کنه یو بګراوند چینج کې رنګ هم ورسره چینجېږي، بګراوند هم ورسره چینجېږي، دواړه یو ځای چینجوای سو. ګورئ اول چې دا اول دلته بګراوند راغلی ده، دا بګراوند ده. بګراوند باندې کلیک وکړئ ځي بګراوند ته ځي. کوم بګراوند؟ دلته چې دا بګراوند مونږ او تاسو ویلې مخکې. دا مو ویلی ده، ضرور نه ده چې دا بیا تکرار کړو. راځو دیمز ته. دویم چې شی ده کلر ده. کلرز باندې کلیک وکړئ ځي دغه کلر خلاصوي. ګوره دلته کلر باندې کلیک وکړئ، دا کوم کلر چې مونږ او تاسو مخکې ویلی او دا کلر راځي. بیا دې باندې کار نه کوو، دا مو ویلی ده، بیا وخت نه تېره ورباندې. بل دلته یو د ساوند ده، غږ ده چې په غږ کې تغییرات راولو. دې باندې کلیک وکړه. خو دا هم په اصل کې دا ساوند کوم ځای وایو؟ په ساوند کې مونږ دا ساوند مونږ او تاسو کنټرول پنل کې وایو. خو دلته یو آپشن ورکړی د ساوند، دا یو آپشن به وایي، نور بیا کنټرول پنل کې وایو. کنټرول پنل کوم ځای ده؟ ګورئ کنټرول پنل ته چې لاړ شئ، ساوند، دا ساوند دې باندې کلیک وکړه، دلته راځي. دا ساوند کوم ځای چې اوس مونږ او تاسو وایو، دا ساوند ده دلته. خو دا یو آپشن هلته ورکړی ده، نو بیا کنټرول پنل کې وایو، دا یو به هلته وایو. راځو ساوند باندې کلیک وکړو. ساوند دا غږ ته وایي، ساوند خپله غږ ته وایي. په وینډوز کې ګوره هر کار چې کوو که نه مونږ او تاسو وینډوز کې چې یو عمل راځي، اکثر ګوره عملونو ته دلته تیار دا کوم سره سپیکرې دي که نه، دا ورسره تیار غږ ورکړل شوی ده. ګورئ کنیکټ ډیوایس کنیکټ، چې کله کمپیوټر سره یو څه شی وصل شي که نه، فلش یا موبایل څنګه غږ کوي، ګوره دغسې دلته ټیسټ کړه، دا غږ ورکوي چې کله وصلېږي. او چې کله بیرته وباسل شي څه رقم کېږي، دا غږ ده. دغه غږونه کوی سو مونږ او تاسو بدل کړو، ورته چینج کړو. خو دلته ګوره دا نور غږونه. راځو یو چې غږ ونه لري هغه ته یو غږ ورکړو. پاپ اپ مینو. پاپ اپ مینو څه ته وایي؟ مخکې مونږ او تاسو ویلی وو. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو، بل نوم یې څه و؟ پاپ اپ مینو هم یو نوم و که نه؟ ما تاسو ویلي چې دوه نومونه یې مشهور دي، یو پاپ اپ مینو، بل رائټ کلیک مینو. دا پاپ اپ مینو دې ته یو غږ ورکوو. ګوره اوس دلته غږ نه لري، دې نه یو غږ ورته انتخاب کړه. په طور مثال دا غږ وګوره څه رقم غږ ده، دا غږ شو، صحیح ده، دا غږ ده. یو بل غږ ورکوو، درس داسې یوازې یو غږ یې، طور مثال دا غږ، دا ورته اوکې وایم. دلته دا غږ ورته سو چې کله دلته رائټ کلیک کوم هم دا غږ راځي. ګوره په کلیک سره غږ راځي. دا غږ مونږ او تاسو تنظیم کړو. کوی سو دا بل غږ ورته کېدو، د دې په ځای چې دا غږ ده یو، خو دا غږ ده چې دلته تیار موجود و. کوی سو خپل غږ هم دلته ثبت کړو. خو چې چېرته ثبتوی سو، ګوره راځو دا پاپ اپ مینو دا ده. او که ته وایې چې دغه نه زه نه استفاده کوم، دلته دا کوم غږونه چې دي دا مې نه خوښېږي، زه غواړم چې خپل غږ دلته ثبت کړم. هغه په کوم صورت کېږي؟ راځئ براوز ته. براوز دلته اتا غږ یي سو هغه په کوم فارمټ کې؟ ویو WAV په دغه فارمټ سره ثبتي. چې ته ریکارډر یې چې په دغه فارمټ کې ثبتوي. اوس چې مونږ او تاسو ریکارډینګ کوو هغه MP3 ده که نه، صوتي چې ثبتېږي. MP3 ویډیو چې کوي هغه MP4 ده. دغه چې دا ټول ایکسټنشن دی. خو داسې برنامه چې دغه په ویب فایل باندې ثبت وکړي، دا غږ ثبت کړي دلته، غږ به دې دلته یي، هغه غږ ته راواخلې دې جنه دلته اوپن به ورته وایي. په طور د مثال دا غږ اوس دلته دا ګوره کوم غږ سو، دا غږ. که دلته ته خپل غږ په طور د مثال یو برنامه بندوې، نو ته خپل غږ ثبت کړې چې برنامه بند شو. هسې کله دلته برنامه ته بند کړې ته غږ راځي دلته کوی سو. هغه صورت کې چې ریکارډر تا صحیح تا ریکارډ کړی، هغه دې ریکارډ کړی. پاپ اپ مینو زه وایم دا نه غواړم، دا هېڅ که په کار هم نه ده. دلته راځو نن ورته انتخاب کړه، اوکې دا لاړو. دا د ساوند. بل چې دا ماوس کرسر ده، دې باندې کلیک وکړئ، ماوس خلاصېږي. ګوره ماوس ده،
ماوس پراپرټیز ده. دا ماوس مونږ او تاسو چیرته وایو؟ دا هم په کنټرول پانل کې وایو. دلته راځو ګوره کنټرول پانل ماوس چیرې ده؟ سو دا ظالم خان چیرته ورکړه؟ دغه ده ماوس، دغه ده، دا ماوس ده. دې باندې کلیک وکړه، دلته دا ماوس راځي. دا ماوس بیا مونږ او تاسو دلته بیل درس دلته بیا وایو مونږ او تاسو. دلته راځو بل څه ده، بل دلته ده ګوره ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. دې باندې کلیک وکړئ، دغه آیکنونه راځي. کوم آیکنونه دي؟ د کمپیوټر کوم آیکنونه سیالته دي. ګوره دلته وګوره کمپیوټر کې دا کمپیوټر ده، ریسایکل بین، کنټرول پانل. دا سیستم آیکنونه دي. مخکې مونږ او تاسو ویلی وو چې کله وینډوز انسټالوو دا آیکنونه اتومات خپله ورسره راځي، فعالیږي، دلته یي. خو دا څنګه دلته بګراوند کې دلته نه یي. اول کې ته کله وینډوز انسټال کې دلته نه یي. دا به څنګه راوړو؟ راځو دلته رایټ کلیک، پرسونالایز، بل هغه دیمز ته راځي او دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دې باندې کلیک وکړئ. دغه چیک بکسونه که دا انتخاب نه یي بیا یو هم نه یي. ګوره په اول کې دغسې یي، ګوره دلته یې چې هم نه یي، دغه آیکنونه یو هم نه یي. چې ته لاړ سې کمپیوټر ته، هلته خپل نور شیان وګورې هارډ ډیسک ته. نو داسې کله ته دا راوړې څنګه به یې راوړې؟ دلته راځې دغه ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته، دا چیک بکسونه دا به ورته انتخاب کړي. دا 5 فولډر چې دي دا سیسټم فولډرونه دا ورته انتخاب کړه. اوکې ورته وایه اپلای. اوکې دلته راځو، دا دي، دا 5 دانې راغله دلته پیدا شو. چې کله وینډوز نو انسټال کړي دا نه په دغه طریقه دا به دلته راوړې. خو دا شکلونه لري که کوی سو د دې شکلونه هم ورته بدل کړو. ښه دا کوم شکلونه یې چې دي اوس رقم شکل ده. په طور د مثال دلته راځو، د کمپیوټر دا ده که نه دا رقم ده. زه وایم د دې آیکن زه چینج کړم بل رقم. دلته راځو چینج آیکن، چینج آیکن باندې کلیک وکړه، دغه یې ورته انتخاب کړه. څوک پوه نه شي چې دا کمپیوټر ده. دا اوکې ورته وایه. دلته راسه ګوره د کمپیوټر په ځای چې راغلی ده چلیپا راغی. خو دا چې ده دا ما کمپیوټر ده. ډبل کلیک وکړه ور باندې، دغسې خپله کمپیوټر خلاصوي. دا نور هر یو بیل بیل کوی سو مونږ او تاسو چینج کړو. دلته دا ریسایکل بین ده په طور د مثال، یوزر فایل دا نیټورک دا ریسایکل بین ده. ګوره امټي او فول دلته کوی سو نور هم ورته انتخاب کړي. ګوره مختلف دي دلته دا ټول آیکنونه هر یو څه غواړې ته کوی سو ورته انتخاب کړي. دغسې هم کوی سو یو خالي ده ورته راواخلې دلته فولډر کې مونږ او تاسو کوو که نه. یوازې دلته نوم ده، ګوره دا نوم ښکاري. دلته ډبل کلیک ور باندې وکړه، دلته راځي ده دغسې بیخي ورک کړي. دلته موجود دي خو بیا ورک کړي. راځو دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ بل بټن چې ده ریسټور ډیفالټ ده. ګوره مونږ دلته تغییرات وکړو که نه که دا دس پی سي کې آیکن هم ورته چینج که، بل هم آیکن هم ورته راوړ. ریسټور ډیفالټ خپل همغه اول حالت ته یې ګرځي. په اول حالت کې اول چې کوم آیکن و هماغه آیکن بیرته راوړي. دې باندې ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه، هماغه راغی کوم اولنی آیکن سو. دا اوکې ورته وایه، دا هم خلاص سو. بل راځو دلته های کانټراسټ سیټینګ ده. های کانټراسټ چیش ته وایي؟ ګورئ یو وخت کې مخکې وینډوز چې و دا سټایلش وینډوز نه و، وینډوز ایکس پی و که نه، دا سټایلونه داسې و. دا اوس کوم رنګونه چې دي دا رنګونه نه و. نو دا های کانټراسټ هماغه حالت ته لکه وینډوز ایکس پی غوندې دا ګرځي دغه وینډوز، یعنې دا رنګونه چې دي دا ټول ساده کوي. خو یو ښه والی د دې دا ده چې برق بیا کم مصرفوي. دا کوم سټایلش چې دي که نه دا سټایلونه دا رنګونه دا برق ډېر مصرفوي. که داسې یو وخت کې که نه تا کمپیوټر کې چارج کم وي او بل چارجر چې هم نه وي چې ته کمپیوټر چارج کړې نو هلته کار دی ته کار کوي کمپیوټر کې. بیا دا راوړل ته های کانټراسټ به ورته آن کړي. چې کله دې آن کړه ګوره سټایلش ټول له منځه ځي. چې سو توره صفحه راغی. په دې کې بیا نور تغییر هغه چارج دومره نه خوري. هماغه شی ده آیکنونه دا شاید تغییر نه کوي، یوازې هغه سټایلونه رنګونه له منځه لاړه. خو دلته دا چې دی ګوره دا رنګونه دي. د ټیکسټ متن په سپین رنګ ده. هایپرلینک، هایپرلینک دا هغه ته وایي ښه کوم یو څه لینک وي یا لینک دې ته وایي ښه، یعنې بل چېرته وصل دې باندې خو پوهېږي که نه لینک یې که نه بل چېرته وصل یو بل شی راواخلې دلته لینک کوي. د دې علامه دا ده چې کله ته موز ورباندې وي چې داسې د ګوتې علامه ورباندې راځي د لاس دغسې ګوره دا په دې معنا چې دا لینک لري. یو کلیک ورباندې وکړي هغه خلاصېږي. نو دا په کوم رنګ یې ګوره زیډ رنګ ده. دلته ډیسیبل ټیکسټ هغه چې ډیسیبل یې کار نه کوي هغه کوم متنونه هغه په کوم ده په دغه باندې دا رنګ. نو سلیکټډ ټیکسټ
کوم څه انتخاب دغسې که نه دغسې توري دا نور دلته رنګونه دي. کوای سي دا رنګونه دلته ورته بدل هم کړي په دغه شکل باندې ګوره دا بل رنګونه تغییر شو که نه دا کوم رنګونه چې دلته وینډوز کې وو دا رنګونه چېرته دي ګوره دا دلته هم هغه څه وایي دا خلاصوي ګوره دلته هم دا ټول رنګونه دي که نه دا د لیکنې رنګونه چې دي فرق کوي که نه چېرته سپین دلته ټول شین رنګونه دي. دا کلوز که راځو دلته دا رنګونه بل ورته انتخاب که های کنټراسټ وایټ ورته انتخاب که سپین ګوره ټول سپین سو. دلته دا متن بیا سره رقم ده دا متن تور ده دا عام متن. هایپرلینک کوم یو څه لینک هغه بیا سره رقم ده هغه بیا شین د آسماني. ډیسیبل ټکس دغسې راځي دا متنونه دي دلته هر یو کوی چې دې جنت ته ورته انتخاب کړي تور رنګ اخلم او که دې په کار نه ضرورت نه دا بیا ایسته که دا آف که دلته بیرته خپل عادي حالت ته وینډوز ګرځي. خو د دې ښه والی څه ده ښه والی دا ده چې دا بیا برق کم مصرفوي برق ډېر نه مصرفوي چارج تر ډېره پورې ساتي. دا و د ډیسکټاپ رایټ کلیک مینو پرسونالایز کی د پرسونالایز درس خلاصو تر دې مزه پورې. دا درې نور چې دي دا دوه دا فنټ ده او دا دوه د ټاسک بار مربوط دي ښه دا نور نه ویل کېږي د دې مربوط نه ده دا بیا خپل ځای کې وایي مونږ او تاسو. د مونږ او تاسو درس ترتیب دا د اول ډیسکټاپ رایټ کلیک مینو دا نن خلاصو نن اخري درس. سبا ته چې وایو ټاسک بار رایټ کلیک مینو دا لاندې نه ده دا ټاسک بار ده که نه مونږ او تاسو راسته کلیک وکړي دا کوم اپشنونه چې راځي دا بیا سبا ته مونږ او تاسو وایو دا شروع کوو مخ ته ځو.